الحمد لله رب العالمين وبه نستمد ونستعين تر حمد صلاة و سلام رسته اسلام د ژوند بشپړ نظام د اسلام اقتصادي نظام په لنډو ټکو کې اسلام د ژوند بشپړه تګلاره او اقتصادي سیستم د اسلامي نظام مهمه برخه ده. مثال د معدې په څیر دی چې ټول بدن ته غذایي توکي رسوي. د اسلام د اقتصادي نظام هدف عام تولید ته وده ورکول دي تر څو د خلکو بنسټیزې اړتیاوې پوره او د ټولنې د ګڼو طبقاتو ترمنځ فاصلې رالنډې او د هر فرد لپاره مناسب مادي پراختیا او د سوکاله ژوند شرایط برابر کړی شي. دغه یو مستقل نظام دی، نه د پانګوالو په څیر ده چې ټول ملکیتونه انفرادي وګرځي او د حرام او حلالو قیودات پکې ونه وسي، او نه د کمونیستي نظام په څیر دی چې ټول ملکیتونه دولتي کړي او فرد ته د حاجت د پوره کولو نه پرته هیڅ په برخه نه وي. موږ به د اسلام اقتصادي نظام په لنډو ټکو کې معرفي کړو. اول، په مال او ثروت د انسان لاس عارضي دی، د ټولو کائناتو حقیقي څښتن الله تعالی ده او د بشر ملکیت مجازي دی. د حقیقي څښتن د لارښوونو سره سم به پکې تصرف کوي. دویم، په اسلام کې ملکیتونه په درې ډوله دي: فردي، عامه او دولتي. د اسلام په اقتصادي نظام کې مشروع فردي ملکیت له هر رنګ تیري څخه مسؤول او خوندي دی. هر شخص چې له روا لارو چارو څخه څه شی ترلاسه کړي حق یې ګرځي. په همدې توګه فردي ملکیت په اسلام کې د احترام وړ ګڼل کېږي. د فردي ملکیت په لغوه کېدو سره د اسلام نظام ړنګېږي، لکه د زکات، حج او د میراث احکام. دریم، عامه ملکیت د الله تعالی هغه نعمتونه دي چې په تیارولو کې د چا د هلو ځلو دخل نه وي، لکه سیندونه، د چینو اوبه، ځنګلونه، د طبیعي ونو میوې، واښه، هوا، اوبه، د بیابان ځناور، کانونه، لوی لارې او د تیلو چینې. دغه شیان عامه ملکیت دي، هر چاته حق حاصل دی چې ورڅخه استفاده وکړي. البته کوم وګړي چې د شخصي ضرورت نه پرته د سوداګریزو اهدافو لپاره په کار راولي، دولت ته به مالیه ورکوي. څلورم، دولتي ملکیتونه د عامه ګټو په خاطر دي، لکه د برېښنا بندونه، د بیړیو وسلو او الوتکو صنعت او د اوسپنې د ویلې کولو فابریکې. پنځم، د هېواد د هر یو استوګن لپاره د کار د وسایلو برابرول او همدارنګه کور، کالي، ډوډۍ، صحي، ټولنیزې او علمي اړتیاوې پوره کول پکې شامل دي. شپږم، هر کارګر ته د هغه د لیاقت سره برابره او مناسبه تنخواه ورکول لازمي دي. په مال کې زکات تر ټولو ادنا حق ده او د لګښت محدود ځایونه لري. د زکات اندازه او د مصرف ځایونه الله تعالی ټاکلي دي، هیڅوک پکې د بدلون حق نه لري. اووم، دولت حق لري او کولی شي د اړتیا په مهال د هېواد په استوګنو عادلانه ټکس ولګوي تر څو لښکرې په وسلو سنبال او له همدغو پیسو څخه د هېواد په وده، ښېراستیا، ابادي او د پرمختګ په لار کې استفاده وکړی شي. اتم، په هر هغه کار بندیز لګول چې ټولنې ته زیان رسوي او لکه سود، احتکار، خیانت، د ناروا شیانو خرڅول، د دوکې بیه په طول او ګز کې کموالی، د نرخونو ټیټول او ښکته کول. نهم، د خیر په چارو کې د لګښت لپاره د خلکو هڅونه او د هېواد د استوګنو ترمنځ اجتماعي تکافل رامنځته کول په دې توګه چې هیڅوک بې کوره، بې پوښاکه، بې خوراکه، بې واده او بې تعلیمه پاتې نشي. په روا لارو چارو لاسته راغلی ملکیت د عزت ول، مګر ناروا ملکیتونه د تنقید ول دي. هیڅ یو حکومت حق نه لري چې د زور له لارې له یو چا څخه مال واخلي. لسم، د الله تعالی بندگان په جسمانی لحاظ په ښایست، صحت او دماغي وړتیاو کې یو شان نه دي. په همدې اساس د رزق او روزۍ تفاوت یو منل شوی حقیقت دی. اسلام د رزق او روزۍ د لاسته راوړلو په هلو ځلو کې په مساوات قائل دی. په ټولنه کې د اقتصادي توازن لپاره په شتمنو د زکات فریضه لازمه ګرځولې ده تر څو په اړو خلکو وویشي او پانګه یوازې د شتمنو په لاس کې منحصره پاتې نشي. 11
د اسلام سپېڅلی نظام د یو هېواد د تولید د ټولو وسایلو د دولتي ګرځولو په ټینګه مخالف دی. دا ځکه چې د فرد لپاره سیاسي ټولنیزه او اقتصادي ازادي اړینه بریښي. اسلام جابر سرزوری نظام له پخو غورځوي چې د خلکو د رزق کلیګانې په خپل لاس کې نیولي او د داسې نظام هم مخالف ده چې افرادو ته ټولنیز اقتصادي بیواګو ازادي ورکوي او د شخصي ګټو په خاطر ټولنیزې ګټې له خطر سره مخامخ کوي. 12 اسلام د دواړو تګلارو د کمونیستي نظام او د غرب د پانګواله نظام د دواړو تګلارو په خلاف منځنۍ تګلاره ده چې هم فردي او هم اجتماعي ګټې په نظر کې ساتي. اسلام په بې ځایه لګښتونو باندې پابندي لګوي او هغه بذل او اسراف بولي. اسلامي حکومت کولی سي په شتمنۍ کې له ناروا تصرفاتو څخه د مخنیوي په خاطر د حکومتي فرمان څخه کار واخلي. کومه شتمني چې یو چا په خپل ژوند کې تیاره کړې ده د دې تمرین وروسته د خپلوانو ترمنځ ویشل کېږي او که خپلوان یې نه درلودل دغه ټول مال بیت المال ته سپارل کېږي. دغه قانون د لویې سرمایهدارۍ مخه نیسي. دلته یو څوک لوی فیوډال د لویو ځمکو خاوند او میلیونر نه پاتې کېږي. 14 اسلامي دولت په دې مکلف او مسؤلیت لري تر څو پورتني اصول تطبیق کاندي او د عملي کولو لپاره ټولې هلې ځلې په کار واچي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.